بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په مایکروسافټ ورډ کې دویم نمبر ټیپ شروع کوو. ریویو ټیپ دی. دوه اخرني ټیپونه پاتې، یو ریویو دی یو ویو دی. ریویو ټیپ کې راځو. ریویو ټیپ کې خپل اول اپشن چې دی ګروپ دی په نوم د پرووینګ. دې کې اول اپشن دی سپیلنګ اینډ ګرامر. مایکروسافټ ورډ کې موږ او تاسو د سپیلنګ او ګرامر غلطي به څنګه معلومو. مثال موږ او تاسو ولیکو بوک، صحیح شو غلط شو کنه. چې کله کوم لغت غلط ولیکل شي د هغه د لاندې و ریډ لاین راځي. چې کله د کوم لغت لاندې ریډ لاین راغو نو دا څه مسټیک دی، دې ته موږ او تاسو سپیلنګ مسټیک یو. دا د سپیلنګ غلطي ده، دا د سپیلنګ مسټیک شو. یا داسې جمله ولیکو هی آر ا بوای، هی آر ا بوای. اوس تاسو وګورئ د آر لاندې سره راغو داسې بلو کلر کې لاین راغو که نه. دا بلو لاین چې راشي بلو لاین دا د څه مسټیک دی؟ ګرامر مسټیک دا دی. دې ته ګرامر مسټیک وایي. دا مسټیک چې موږ او تاسو حل کوو، یعنی دا حلو د دې هغه سمو یا نو موږ او تاسو به سپیلنګ اینډ ګرامر آپشن نه کاروو. اوس تاسو وګورئ بوک لغت غلط دی. چې په سپیلنګ اینډ ګرامر زه کلیک کوم ما ته اوس آپشنونه راشي. ګورئ بوک دا اوس په ډکشنرۍ کې نشته دی، او بو بوک شته دی، بوک شته دی، بو بوک شته دی، بروک شته دی، بابو د کچیا دا لغت شته دی. وایي دا ستا لغت په ډکشنرۍ کې نشته ځکه دې لاندې ریډ لاین راغو. اوس درته سجیشن یعنی اضافي لغتونه تا ته درکړه. آیا و دا ته چې څه لیکل غواړې دې کې خو به کوم لغت نه وي. مثال زه ورته وایم دې کې دا لغت دی، دې ته دا ما چې کوم لغت لیکلی ده دا دې بوک ته کنورټ کړه، دا غلط دی، دې صحیح ته یې ته کنورټ کړه. نو په څه وخت کلیک کوئ؟ چینج. چې په چینج کلیک وګوره، چینج باندې چې کلیک کو څه ګورئ صحیح شو او که نه. ګوره ډایرکټ ګرامر غلطي پیدا کړه که نه. وایي تا آر لیکلی دی، جمله کې د آر په ځای څه راځي؟ ایز. نو ته غواړې چې دا هم چینج کړې نو دلته راشه په چینج باندې کلیک کړه. ګوره صحیح لیکلي سپیلنګ اینډ ګرامر چیک از کمپلیټ. یعنې دا غلطي زمونږ سمه شوه. اوس تا چې په سپیلنګ ګرامر کار کلیک کوئ څه به کار نه کوي ځکه چې غلطي نشته. مثال ته اوس یو بل لغت لیکم، لکه ومې لیکو همداسې مثال بوک، بیا مې دلته مثال ولیکو بوک، صحیح شو. بیا مې دلته ولیکو بوک، همداسې بیا لیکمه بوک. اوس ګورئ بیا چې په سپیلنګ اینډ ګرامر کلیک کو بیا غلطي پیدا شوه. وایي دا لغت ستا غلط دی چې تا لیکلی. ګوره ډایرکټ پیدا کړو. چینج خو یو چینج کوي که نه. زه ورته وایم چېره دا څومره دا بوک دی دغه لغت چې ما لیکلی په یو کلیک سره دا ټول لغتونه څه ته بدل کړه؟ بوک ته. نو په څه به کلیک کوئ؟ چینج آل. چې په چینج آل باندې کلیک کوئ نو تاسو وګورئ یو کلیک سره ټول لغتونه بوک ته تبدیل کوو که نه. اوس دلته اګنور څه معنی؟ انډو مې کو. اګنور خپله څه معنی؟ ردول. اوس تا ته وایي دا لغت دې غلط کړی دا ته دې ته بدلی، ته دا اګنور کوې، ته یې نه سمې، ته چې به څنګه ما لیکلی همده صحیح ده، دا سپیلنګ مسټیک دې ایسته کړه. نو په اګنور باندې کلیک کوو څه ګورئ یس کوي. تاسو وګورئ سپیلنګ مسټیک دې ختم شو که نه. ځکه تا دا غلطي خپله قبوله کړه چې بس صحیح ده همدې شکل کې. او اګنور آل څه کار کوي؟ دا څومره دا لغتونه چې دا ټول څه کا اګنور کا. بس اګنور آل باندې کلیک کوي، یو کلیک سره وګوره ټول درته اګنور کوو که نه. یعنی سپیلنګ او ګرامر به اوس کوره کار نه کوي ځکه دا تا په دې ډکشنري کې اوس مهال دا څه که اګنور که قبول که. بیا بل اپشن ګورئ راځو انډو کوو. دا بل اپشن چې دی ایډ دی. دا خپله موږ او تاسو دا لغتونه اکثر لیکو ګوره دا صحیح کېږي. مثال ګوره زه دلته لیکم دا مثال په دې ډول ولیکم. ګوره مثال په دې ډول ولیکم اتومات صحیح شي که نه. دا لغتونه خپله د مایکروسافټ ورډ په ډکشنرۍ کې څه دي؟ ذخیره دي. مایکروسافټ ورډ یا مایکروسافټ آفیس چې دی دا خپله ډکشنري لري. دا لغتونه هلته څه دي؟ ذخیره دي. ځکه موږ او تاسو څه کوي؟ صحیح کوي. اوس داسې اکثره موږ او تاسو خپله یو لغت ولیکو هغه لکه موږ او تاسو ګوره اوس ولیکو جلال آباد، دا خو ډکشنري نه پېژني که نه. دلته به یې مثال ولیکو حمید، صحیح شو. دا هم پېژني اکثره نومونه. نثار پېژني. یعنی زمونږ او ستاسو اصطلاح کې دا څه دی؟ یو نوم دی، صحیح دی که نه. خدای نه پېژني که نه.
ډایرکټ ګوره څه مسټیک راوستو ریډ لاین راغو کنه سپیلنګ مسټیک شو کنه دغه مثال لغت ته چې د مایکروسافټ افیس په ډکشنری کې څه کومه ذخیره کومه چې کله زه نور نثار لغت لیکم غلطي دې راته وانه دي تاسو دا ډکشنری کې اټ کوئ سپیلنګ ان ګرامر ترې شي دلته په څه کلیک کړئ ایټ چې په ایټ هم کلیک کو اوکے اوس تاسو ورځي کې چې ګوره نثار لیکئ نثار دا ورته غلطي نه دي چې هر ځای ګوره بل ډاکومنټ والا دلته راشه ولیکه نثار مثال ولیکه دلته نثار غلطي اخلي نه ځکه دا په دې ډکشنری کې سټور شو اوس دې ډکشنری نه وای ډیلیټ کوو څنګه راځئ به فایل مینو ته اپشن ته به راځئ فایل مینو ته به راشئ اپشنز ته به راشئ اپشن کې ګوره هلته راشئ څه یې لیکلي دي دا دی ډسپلی ته هغه ته راشئ پرووینګ ته څه یې لیکلي کسټم ډکشنریز دلته راشئ څومره لغتونه چې موږ تاسو خپله اضافه په ډکشنری کې اډ کړي په څه به کلیک کوئ ایډیټ لیست به دلته موجود وي مثال نثار دی که دا موږ اډ کړو که نه دا د ډکشنری نه ته څه کې ډیلیټ کې په ډیلیټ به کلیک کې اوکې به کې اوکې به کې اوکې به کې اوس وګوره ډایرکټ د نثار غلطي ونیوله او که نه یعنې په دې ډول تاسو دا لغت د ډکشنری نه به ډیلیټ کولی شئ همداسې کلی شو هغه ته نور خو څه مشکل هغه تلفظ هم کوي مثال د کوم لغت پروناونسیشن پې کول غواړي لکه دلته موږ تاسو ولیک کمپیوټر دلته ګوره ډایرکټ ریزیوم باندې کلیک کړه ډایرکټ غلطي پیدا کړه د دې ګوره مینینګ هم درته ښیي کمپیوټر وایي څه معنا پروسیسر سی پی یو دا مینینګ هم ښیي او تلفظ یې هم کوي دې لغت تلفظ وکړه ګوره ساوند به یې چک کړه ګوره غږ هم واورېدو دا تلفظ هم کېږي د سپیلنګ اینډ ګرامر شارټکټ F7 بټن دی لیکلي څه دي F7 تیزارو دا تیزارو خپله ډکشنري ده دا موږ ته مینینګ ښیي ګوره دا خپله موږ ته مینینګ ښیي لکه زه ورته یم چېرته دا کمپیوټر لغت مینینګ څه دی دلته راځو مثال ورته لیک کمپیوټر د دې مینینګ راته وښیه ګوره مینینګ یې وښودو که نه یا ورته چې فادر د فادر مینینګ وښیه ګوره فادر څه معنا ډیډي پاپ پیټر ګوره مختلف مینینګ یې موږ ته وښودو که نه مثال زه ورته یم هوم د هوم مینینګ چې شی ده ګوره ډایرکټ راته وښودو که نه یعنی دا خپله یو ډکشنري ده چې د لغت مینینګ کوي تیزارو بل ورډ کاونټ اپشن دی دا هم تلفظ کوي دې کې څه مشکل نشته صرف همدا کار دی بل ورډ کاونټ دی ورډ کاونټ موږ او تاسو ته ښیي د لاین تعداد د پروګراف د لغتونو چې څومره لاینونه پروګرافونه زموږ او تاسو په ډاکومنټ کې بیا ټول راته څه کوي شو کوي راشه ریویو ته دلته راشه په ورډ کاونټ باندې کلیک کړه ګوره موږ ته یې ویلي چې ستا ډاکومنټ کې څو پیجزه دي څومره لغته 200 نه څومره حرفونه بدون د سپیسه 1053 سره د سپیسه به څومره شو یعنی دا خالي سپیس چې مر کړی 1290 څو پروګراف دي 100 لاین دي 1500 یعنی دا موږ ته هر څه کاونټ کوي دا بل ګوره څه شی دی انکلوډ ټیکسټ باکس فوټ نوټ اینډ نوټ دا خو پیژنې فوټ نوټ اینډ نوټ ګوره موږ تاسو دلته ټیکسټ باکس واغستلو انسرټ ته مثال په تور راځو انسرټ کې مثال راځي دلته یو ټیکسټ باکس اخلو اوس دلته که ته ټیکسټ باکس کې لاینونه ولیکې هغه لاینونه ته وایي چې کاونټ شي یعنی کاونټ کې درته وښیي که هغه چیک وي موږ ته وایي کاونټ کې ښیي ګورې اول درته مثال ګوره درکړم ښه دلته په یاد وساته چې موږ سره 100 لاینه دي ورډ کاونټ 100 لاینه دي 229 چیک شته که نه اوس د دې ټیکسټ باکس کې چې تاسو دا لیکلو کوئ د دې لاینونه به هم درته کاونټ کې هم لغتونه هم حرفونه ګوره ټیک مارک نیسه که څو شو 428 او که دا ټیک مارک کیسه ګوره اوس څو راغله د دی به بیا نه کاونټ کېږي نه به د فوټ نوټ ټیکس کاونټ کېږي نه د نوټ او نه د ټیکسټ باکس بل اپشن چې دا ټرانسلیټ څه معنا ترجمه کول یو څه ترجمه کوله مثال موږ تاسو دلته ریویو ته راځو په ټرانسلیټ باندې کلیک کوو ټرانسلیټ ډاکومنټ دا خپله نیټ سره کار کوي یو سافټویر دی آنلاین سروس اوس موږ سره نشته یو سافټویر دی بس ته ډاکومنټ څه کوي ټرانسلیټ کوي مثال تا دا لیکل کړي ته دا غواړې ټرانسلیټ کړي دا د مثال لیکلو که دلته انټر دی ووهله دا ټرانسلیټ کا کنټرول ای باندې ووهل ته راشه ټرانسلیټ ته ګوره دلته یې لیکلي چې د کمې ژبې نه کمې ته ټرانسلیټ کې دلته په یس کلیک که دا بیا خپله سرور لري دی نیټ کې خپله یو سافټویر دی هغه یې درته ټرانسلیټ کوي ګوګل کې
ट्रांसلیټر په نوم. همداسې ته غواړې چې ټرانسلیټ سلیکټډ ټیکس دا موجوده کوم ټیکس چې دي دا راته ټرانسلیټ کا سلیکټډ ټیکس ګوره دا درته وایي چې ښه ټرانسلیټ کوي نو درته کمې ژبې نه کمې ته دلته وی موږ او تاسو خپل هغه ژبې انتخاب و چې انګلیش نه عربي ته کمې نه کمې ته. همداسې که دلته راشي ورته چې نه مین ټرانسلیټ انګلیش مثال دا ټول لغتونه پروګرافونه هر څه تیزی سره ټرانسلیټ کوي نو بیا په دې کلیک کوئ. لنګویجز کې درته ښایي چې کم لنګویج تاسو سره اوس کار کوي. موږ او تاسو سره ګورئ 3 لنګویجه په کمپیوټر کې څه دي ایډ دي دلته. دلته وګورئ موږ او تاسو سره ډیفالټ څو لنګویج ایډ دي 3. دا لنګویج دلته درته شو کوي چې کم لنګویجونه ته ګټه اخیستلی شي. د دې چیک درته تشریح صرف کومه بیا اګزامپل خپله کار وکړئ. دا څه کار کوي ډو ناټ چیک سپیلنګ اینډ ګرامر. مثال یو ژبه ته انتخاب کړه لکه انګلیش ته چې د انګلیش کې زه څه لیکم د هغه ګرامر او سپیلنګ راته څه کوه مسټیک یې مه نیسه چې چیک به یې مسټیک به یې نه نیسي. او ډیفالټ لنګویج زموږ او ستاسو ګوره ډیټیکټډ لنګویج کوم یو دی انګلیش دی دا اټومیټیکلی لنګویج زموږ او ستا دی. سیټ از ډیفالټ بل لنګویج ډیفالټ کې دلته راشه په سیټ از ډیفالټ کلیک کړه. نو دا نن دومره شو. سبا د خیره سره که ژوند و دا نور اپشنونه درته سبا د خیره 11 کې ختموم. دا اسانه دی یو یوټیوب دی هم بیا د مازدیګر کې دومره دی کې بیا کار نشته.